السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د مد لازم څه تعریف دی او د ته لازم ویلو وجه څه ده؟ یعنی مد لازم اوس موږ څنګه پیژنو؟ تعریف د تعارف نه اغسل شوی پیژنګلوي. مد لازم راته راو پیژنه، متصل او منفصل خو مو پیژند او ولې ورته مد لازم وي؟ وجه څه شی ده؟ که چېرته د حرف مد نه وروسته سکون لازم وي، یعنی داسې حرف وي چې د هغه سکون اصلي وي. موږ دوه قسم سکون نه درلوده، سکون لازمي او سکون لازمي. تعریف هم داسې کړی و چې د مخکې نه ساکن وي، او سکون عارضي دا وي چې موږ ساکن کړی وي د یو وجې نه، د وقف د وجې نه موږ ساکن کړی. دی وایي چې داسې حرف وي چې هغه د هغې سکون اصلي وي چې د وقف وجې سره ساکن شوی نه وي، بلکې وقف او وصل په دواړو حالاتو کې ساکن لوستل کېږي. دا د سکون لازمي هغه هم دا چې هغه وقفا او وصلا یو شان ویل کېږي، لکه دابه. اوس داب که وصل هم کوي داب، او که وقف هم کوي داب، دې کې تغییر نه راځي. لکه خاصه، صحیح شو؟ یا مثلا آنا، وقف دی وکړو آنا، دواړو کې یو رقم دی، ته یو رقم ویل کی. یا الف لام میم، دا هغه کلمات دي چې دوی سکون لازمي ده او وقفا او وصلا یو دا بیلیږي نه، دا سره بیلیږي نه، نو دې ته مد لازم وایي. او دې ته د لازم ویلو وجه هم دغه ده چې د دې سبب سکون لازمي وي. او د دې نو بیا څو قسمونه هم دي، نو ځکه مد لازم خو موږ یوازې دلته لازم تعریف وکړو، د مدونو خو بیا موږ دا خو اجمال وه. اجمال کې مد لازم هغه ته ویل کېږي چې د حرف مد نه وروسته سکون لازمي راشي، دا اجمال ده. نو تفصیل کې بیا دا خپله مد لازم پنځه قسمونه لري، هغه پنځه واړه قسمونه به بیا بیل بیل څه کېږي؟ تعریف کېږي. خو لنډ تعریف هم دا چې مد لازم دې ته ویل کېږي چې د هغې نه وروسته حرف مد نه وروسته سکون لازمي راشي، او داسې سکون لازمي چې خپله ساکن وي، موږ نه یې ساکن کړی، وقفا او وصلا یو شان ویلی کېږي. نو د دې څو قسمونه دي مد لازم قسمونه؟ څلور قسمونه دي، او هغه دا دي: مد لازم کلمي مثقل، مد لازم کلمي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، او مد لازم حرفي مخفف. او پنځم قسم چې دی نو هغه حرف مد پورې تعلق. دلته خبره د حرف مد وشوه، حرف مد سره همدغه څلور راځي. هغه یو چې دی هغه د حرف میم سره تعلق ساتي. بیا دې څلور واړو جدا جدا تعریفونه دلته کوو. اول، هر کله چې حرف مد او سکون لازم جمع شي، یعنی یو ځای راشي، حرف مد نه وروسته سکون لازمي راشي، نو وګورئ چې کومه کلمه کې دا جمع شوي دي هغه حروف مقطعات دي او که کومه بله کلمه ده. صحیح شو؟ یعنی سکون لازم خو دا معنا شوه چې حرف مد نه وروسته سکون لازمي راشي. وایي دغه سکون به ته ګورې دا په حروف مقطعاتو کې ده که په عادي کلماتو کې ده. ځکه دلته څلور شول، په دې دو پکې حرفي چې راځي دا د حروف مقطعاتو پورې تعلق ساتي. د دې ګوره تشریح همغه ده، تعریفونه همغه دي چې کوم مخکې لوستي دي، صرف اندازې بدل ده. صحیح شو؟ نو حرفي ټکی چې پکې راغی نو په دې پوه شي دا د حروف مقطعاتو پورې تعلق لري، او چې د کلمې قید پکې راغی نو په دې پوه شي دا د قرآن کریم په نورو کلماتو کې دي. مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، یعنی د دواړو تعلق چا سره شو؟ حروف مقطعاتو سره. او مد لازم کلمي مخفف او مد لازم کلمي مثقل، د تعلق د چا سره شو؟ د قرآن کریم د نورو کلماتو سره. نو دلته مکه خبره کوي. نو اولنې صورت بیانوي، کله چې مخکینی صورت کې یعنی چې خبره حروف مقطعاتو کې وه، لکه دلته چې راغلي مد لازم حرفي مخفف،
لکه الف لام میم یا صاد قاف نون. دا مثالونه تاسو ګورئ. دا اوس حرفي مخفف دي. دلته به اوس څه کوي؟ دلته به دا کوي چې دا حرف به تلفظ ته اړای، حرف به تلفظ ته اړای. قاف چې موږ تلفظ ته اړو نو قاف الف فا، قاف یا کاف یا لام یا میم، دا ټول حروف مقطعات دي کنه. اوس میم کې حرف مد کم یو ده یا ده، میم تلفظ ته راړه ګوره. او دا دوهم میم چې ده دا سکون لازمی ده. نو دا د دواړو میمونو منځ کې چې کوم حرف مد چې د میم چې لیکو میم یا میم به لیکو کنه، حرف مد ده او سبب ور سره سکون لازمی ده. دې ته ویل کېږي مد لازم حرفي مخفف. یا مثلا لام الف لام، وس لام چې مونږ کله لیکو تلفظ ته نو لام لیکو الف ور سره اخر کې بیا میم ده. نو د لام سره چې کوم الف ده دا حرف مد ده او میم سکون لازمی ده. قاف ام د قشان، نون ام دا نون چې اوس لیکو نون واو، نون چې ولیکو ګوره یو د نون شکل ده د سیده او منځ کې نقطه ده، یو د نون تلفظ چې نون واو نون. تخطیط ته لیکل ته ضرورت نه وي لکه دا موږ مخکې خبره په دې باندې کړې ده. که بیا په تخته باندې تخیل تشریح کوم، که چا سره مسله وه بیا د وروسته ما ته وایي په تخته ورته تشریح کوم. نو دې مدونو ته ویل کېږي مد لازم حرفي مخفف. او که چېرته دوهم صورت وي، دوهم صورت یعنی نور کلمات دي حروف مقاطعاتو نه بغیر په نورو کلماتو کې وي، لکه دابه یا خاصه یا الآن، بیا دې ته کلمي او حرفي د هر یو دوه قسمونه دي. یعنی یو به وي مد لازم کلمي مخفف او بل به وي مد لازم کلمي مثقل. نو لن تعریف د شو حروف مقطعات مد لازم حرفي مخفف. حروف مقطعات په تلفظ والا حروفو کې د حرف مد نه وروسته سکون لازمي راشي، لکه قاف نون صاد لام ده. او عمدی حروف مقطعاتو کې د حرف مد نه وروسته د حروف مقطعات په تلفظ والا حروفو کې د حرف مد نه وروسته مشدد حرف راشي، نو دې د ویل کې مد لازم حرفي مثقل، لکه الف لام لام. لام کې حرف مد او میم چې دا خواته شي دا مشدد ده. صحیح شو؟ نو دا حرفي مثقل. نو کلمې کې هم دغه شی راځي. که چېرته د حرف مد نه وروسته د قرآن کریم په عادي کلماتو کې سکون لازمي راشي نو هغه به وي مد لازم کلمي مخفف، لکه آنا. او دا ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا په قرآن مجید کې همدغه یوه کلمه ده، همدغه یوه کلمه ده او دوه ځلې تکرار راغلی ده. سپاره هم یوه ده او صورت هم یو ده او کلمه هم یوه ده. 11مه سپاره په آخري ربع کې راغلی ده او آخري ربع کې ثلث کې، او چې دا دوه کلمې دي، یو په یو رکوع کې راغلی یو په بل رکوع کې. صحیح ده؟ نو دا الآن، نو دا مد لازم کلمي مخفف. او که چېرته د حرف مد نه وروسته تشدید راغلی وي نو هغه بیا کلمي مثقل ده، لکه دابه خاصه تامه. صحیح شو؟ وغیره. نو که چیرې دغه ساکن حرف نه وروسته یو داسې حرف نه وي کوم چې د هغه ادغام کیدی شي، لکه الآن کې چې د لام نه مخکې والا الف مد او الف لام میم او طاسین میم کې د میم مدو میم مد، نو نون په دې صورت کې به دې ته مخفف ویلی کېږي. او صاخه د مد لازم کلمي مثقل او الآن د مد لازم کلمي لکه عبارت لږ سخت کړی ده داسې. نو لنډه خبره دا شوه چې که د حرف مد نه وروسته سکون لازمي راشي هغه به مد لازم کلمي مخفف وي، او که حرف مد نه وروسته مشدد حرف راشي نو هغه مد لازم کلمي مثقل وي. او که حروف مد او حروف مقطعاتو کې هم که چېرته سکون راشي نو هغه به حرفي مخفف وي، او که شد راشي نو هغه به حرفي
مثقل وي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.